د چاپی سهار شپاړسمه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب وي، چوپان او دمر توپان. د 1498 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 23مه نیټه وه. د معمول په شان شپې په سیمه تور څادر خور کړی و. د میدان وردګو چوختو ولسوالۍ د ستر چوپان د کلي د شیر زمان اکا 2 بچان له مسافرۍ راغلي وه. نن یې کور کې د سفر ستنېدو وروسته لومړۍ شپه وه. ماشومانو خوښي کولې، په کور کې زیاته خوشحالي وه. هغه بل زوی یې نن د کچالو خاورې ورکولو لپاره خپلوان حشر راټول کړي وو. د شیر زمان اکا څلورم زوی جاوید جان هم د سیمې د سعادت خیلو له مدرسې د ورونو او خپلوانو د لیدو په تکل راغلی و. ځوانې مرګ خبر نه و چې دغه دیدن به ورته د سر په قیمت تمامیږي. د شپې 11 بجې کېدونکې وي. د شیر زمان اکا کور خوښي لمانځلې. مهمخانه د ورونو او خپلوانو په مجلس ښکلې وه. مجلس ګرم و، داسې خوښ و چې وخت ترې هیر و. شپه پخه شوه، اسمان کې ستورو سترګک وهل. کائنات ټول خاموش و. د اسمان ملائکو د څو پاکو مؤمنانو د روح ورتګ ته د انتظار شیبې شمارلې. بل طرف بیا غربي ځناورو هوا اشغال کړې وه. د ډرون له اوازونو پرته په سیمه کې نور هیڅ نه اورېدل کېدل. شیبه وروسته د جهاز او ډبډبونو اوازونه رالنډ شول. څو لحظې وروسته درش شو. د کوټې دروازه د زوروري لغتې له وار سره د کوټې مخ ته راولوېده. یو ګل د شهادت په خوب وي، د خاورو ته سپارو. نو ولې به مو مخ باندې سم د لاسه دریشي په تن، دوربین په سر، مخپټي کسان را دننه شول. غږ یې وکړ، لاسونه پورته کړئ. د لاسونو په پورته کېدلو سره سم یې د ټوپک شپېلۍ د شیر زمان اکا د 4 بچانو په لور ورکږې کړې. دوی ټول یې د خپلې مهمخانې په غیږ کې په مرمیو سوري سوري کړل. انا لله و انا الیه راجعون. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. د دوی میلمخانه او خپلوان د مهمخانې لاندې تلخونې زیرزمینې ته کښته کړل. لومړی پرې هر داړمار د وهلو ازموینه وکړه. له هغې وروسته یې په شهادت ورسول. د نامرد دښمن په دې هم زړه یخ نه شو. د یاد کور په غوجل کې یې میږي هم په مرمیو سوري سوري کړې. سهار مهال چې کله موږ د چوپان کلي ته ولاړو، ویرجنه فضا حاکمه وه. له فصلونو د وینو بوی پورته کېدلو. داسې حالت و تا به ویل ټول کائنات د نن ورځې د شهیدانو په ویر د غم ساندې وایي. د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان شیخ الحدیث محمد شریف حلیمي راته وویل د شیر زمان اکا کور ته ښځې د ډیر غم له امله داسې حال کې روانې وې چې ټیکری یې له سره لوېدلی و. زه او راسره ملګري قاري محمد عالم ناصح د یاد کور طرف ته روان شو. دروازې خواته وحشي دښمن یوه میږه ویشتلې وه او بله یې سر ته ولاړه وه. ناصح صاحب راته وویل دغه میږ داسې ګمان کوي دا قطار قطار خلک زموږ په ویر را روان دي. دوی خبر نه دي چې د یاد کور ټول ځوانان د وحشي یرغلګرو له لوري په بارودي اورونو لپه دي. موږ دواړه مهمخانې ته لاړو. په دهلیز کې یو سطل د وینو ډک ایښی و. د یادو شهیدانو وینې یې پکې راټولې کړې وې. د کوټې منځ ته دننه شولو. دیوالونه په مرمیو سوري وو چې د تیرې شپې د وحشت کیسې یې کولې. د یادو 4 شهیدانو د پلار شیر زمان اکا سره د مرکې په تکل له کوټې را بهر شولو. هغه اعصاب له لاسه ورکړي وه. یو او بل طرف ته یې منډې وهلې. ویلې چېرته ځئ، څه شول او چاته په ګړۍ ورتړئ. خو نوموړی اکا خبر نه و چې بچانو یې د شهادت دستار په سر کړی او کله به هم دنیاګۍ ته رانه شي. د دوی له یو قریب الف خان اکا مو د تیرې شپې د جریان په اړه وپوښتل. نوموړی د ډیر درد له امله تر ستوني شین د سمال پیچلی و او ویل یې غږېدی نشم، دومره وحشت. په شپه کې یې د کوټې مابین کې شهیدان کړل. 2 یې اوس تازه له خټو راغلي وو او لا یې په لاسونو
تڼاکې نه وې رغېدلې د مایه نه وه جوړه چې په شهادت یې ورسول د نوموړي اکا خبرې سلګیو ونیولې د ژړا له امله یې د نورو خبرو توان له لاسه ورکړ د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. درنو او قدرمنو اوریدونکو په دغه شپه وحشي دشمن 14 کسان په شهادت ورسول چې اکثر یې ملکي وګړي وو. انا لله و انا الیه راجعون. وروسته له دې اجرې رسنۍ ازادۍ راډیو اعلان وکړ چې جوختو کې مې د سرې قطعې 100 کسان وژلي. له دې جوتیږي چې غربیان زموږ هیواد ته د بیا رغونې لپاره نه وو راغلي. دوی د بشر دوستۍ په نوم داسې بشر ضد جنایتونه ترسره کړل چې بشریت ترې شرمیږي. آیا دغه ماشومان هم دهشتګر او تروریستان وو؟ که زموږ نوی نسل د غربیانو له جنایاتو خبر نشي، کلونو وروسته به بیا دوی وایي امریکایان د ناټو په ملتیا د بیا رغونې په تکل راغلي وو. دې ته ورته کیسې باید د قلم په ذریعه د راتلونکي نسلونو لپاره قلم بند کړو. په هیواد د روسي اشغال په مهال د دوی له لوري د غربت د غره په مرکزونو دروند بمبار و. هلته د دغه سرمخو له لوري د الله تعالی سپېڅلی کلام هم سوځېدلی و. د جغتو ولسوالۍ د سبزنګ د کلي اوسېدونکي شهید مولوي بخت جمال رحمه الله دغه سپېڅلی او سوی کلام کور ته راوړ. ورور یې معلم سید رحیم ترې پوښتنه وکړه چې دغه څه کوې؟ نوموړي په ځواب کې ورته وویل په کور کې یې ساتم تر څو راتلونکي نسلونو ته د دوی د وحشت نمونه پاتې شي. سبا به خلک وایي روسانو کله دلته